یک کې یوازې جنۍ ده وړه جنۍ ده ایج نه ډېره وړه وه مونږ وې دا چې ته اوور ایج یا داسې اندې ډېر وخت به ګیم کړي خو لکه هغې وویل چې ما 3 نیم کاله مخکې خپله دا لوبه سټارټ کړې ده بیډمنټن ده او نن مې تاسو راوستي یې اسلام آباد سپورټس کمپلیکس ته بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مرګرو زم سلمان شاه او نن مې تاسو راوستي یې اسلام آباد سپورټس کمپلیکس ته او په اسلام آباد سپورټس کمپلیکس کې جنا سټیډیم ته نو دا جنا سټیډیم هم تاسو ته خیم او بار سپورټس کمپلیکس هم تاسو ته خیم نو ما سره اوسئ او د ویډیو نه خوندونه واخلئ جی مرګرو دلته مونږ سره زمونږ یو مرګری چې خیبر نیوز کې مونږ سره جواب هم کوي هغه مونږ سره ملاو شو د هغه نه به د دې سټیډیم باره کې تپوس کوو چې آیا د سټیډیم جوړ شوی دی څه دپاره دی ځکه چې ما خو دې کې چېرته کې ګیم مې ونه لید چې څوک پکې ګیم کوي نو امره په خیرالي راته وایم په خپل پروګرام کې اول خو ډېره مننه سلمان صاحب زه خپل ځاني د دې سپورټس کمپلیکس د 13 میاشتو نه ممبر یم مورنینګ کې زه اکثر راځم کله مونږ خو ډېر ناراسته خلک یو که نه مونږ کله زه راشم دلته ګیمونه کېږي دا خو فلحال سټیډیم دی دلته کې رګبي گیم کېږي او رننګ ټریک دی پکې او کبډي والا دی پکې فټبال دی پکې کرکټ دلته کې زیات تر نه کېږي اصل کې زمونږ خلک گیم صرف کرکټ ته وایي مونږ کلي کې هلکان یا کرکټ کوي یا خپل ټایم ضایع کوي هلکانو شوق ډېري لکه توس دا وګوره د انټرنیشنل کرکټ ټیم د وتالو اگزامپل درکم پلیر چې راځي که نه هغې د کم مراحلو نه تیر شوي نو راځي دا نی چې هغه بس کرکټ وکړو ګراوند کې چې د لوبه وکړو هغې پاکستان ټیم کې سلیکټ شو د دې خپل یو پراپر ټریننګ اکیډمیاني ته به اول خپله خوله وباسې 5-6-7 سال به ته محنت کې نو بیا به ته راځي دلته وګوره ته ما ته ووایه دلته کې کومه فیسلیټیز نشته دا اوس ته دې ګراوند کې ناست دی دا موږ چې کوم پورشن کې ناست یو دې کې دا وګوره دلته کې رګبي انټرنیشنل گیم شوی دی زه خپله د هغې تماشې له راغلی وم د ایټلي ټیم راغلی پاکستان سره یې مقابله کړې وه پاکستان په هغې کې لکه سر کې ډېر زیات ګولونه وکړ خو سټیمنا او د گیم ټیکنیک هغه لیول نو کوم چې د ایټلي والو هغې په آخري هاف کې دومره ګیمونه وکړه چې میچ یې وګټو زه هلته ناست وم د مخامخ شنې سیړو کې ما دا میچ کتو نو زه تا ته دا ویل غواړم چې زمونږ یو پلیر دی یو ماشوم دی هغه دپاره پراپر ګایډنس ضرورت دی هغه له یو لار جوړول غواړي دا نه چې لکه اوس زما رور دی یا ستاسو زوی دی یا رور دی یا ماما زوی دی هغه یو گیم ته شوق شته نو هغه ګوره هغه څیزونه ټیکنیکل څیزونه هغې په کلي کې نشي زده کولی هغه خپل ټیلنټ یو طرف ته خو هغې به ته راوباسې هله به ته ایډمیشن ورکې هغه به ته پراپر چینل تیرې انا به الو پلیر جوړیږي ضروري نه چې هغه نه کرکټ پلیر جوړ شي دا دوست پاکستان تیر 2 هفتې مخکې پلار لور او بل لورې صحیح دی هغې درې واړو ګولډ میډل یې وګټلې نو هغه پلار هم پلیر و صحیح دی لورې بیډمنټن کې وګټو او بل یې په ویټ لفټنګ کې وګټو ګولډ میډل یو ته اسټریلیا کې و بل انګلینډ کې و او بل سویډن کې و نو دا ګوره ته به د فیسیلیټیز له راځې دا فیسیلیټیز چا پسې کور ته ځي نه ښه مونږ خبره کوو دلته کې ګوره دلته کې ته ټولو نه غټ دا ګراوند د فټبال دی صحیح دی ورسره ته وګوره شاته دا رننګ ټریک دا تاسو زموږ ویډیو کې ګورئ هم سلمان شاه صاحب تاسو ته ښایي دا وګوره دلته څومره کیپیسټي ده د
کراود د کېناستو واقعي دا خو ما لکه چوکاتو نو او چې دلته چې د کرکټ نه علاوه د بل چا میچ دا بیا مونږ کرکټ د کرکټ دا خبره زه نه اصل کوم کې کرکټ زموږ پاکستانیانو په اعصابو مونږ به دا کرکټ دې نه سکیپ کوو لکه ته ما ته وایې چې دلته اکثر د سکول نه ماشومان راولي نو کراود ورته کېني صحیح دی نو دا هم یو سیز دی ته ما ته وګوره دې کې څومره ته دا وګوره دې کې د پی ټی آی جلسه کې نو هغه هم پکې یو خبره دا کو دا اوس کو دا ما سه سوچم کو کنه ما لکه اسلام آباد کې کرکټ گراوند نشته انټرنیشنل کو دا چرته کې انټرنیشنل گراوند او دا دومره چیرز به پکې بیا خالی نو دا چیرز به بیا دا به کمو دا چیرز به بیا کمو صحیح دی خو لکه خبره دا ده چې دلته هر قسمه فیسیلیټي شته صحیح دی ته ګوره د رننګ ټریک ته وګوره زه اوس په دې راتلم نو ما تاسو ته په لاره ووایم هره دا خو ډېر پوست دی نو تاسو ډېر زبردست لکه انټرنیشنل لیول چې کوم دی رننګ ټریک یو جواب راکړو چې یاره دغه دی په دې چې منډه وې نو څومره خوند به کوي نو دغه خبرې دي اپ بیا دوه منډه مو ویل خو بیا سټیمنا نه و زموږ خو دومره سټیمنا نه خبره ده کنه اوس کرکټ نه کرکټ ته بګي بیا نه یو خو دا کرکټ زموږ د خلیلا خامخا راځي په دې خبرو اترو کې او نور دلته بار دلته ګوروس عثمان وزیر باکسر دی صحیح دی وزیرستان نه راغلی دی هغې دلته کې ټریننګ کوي هغې لومبۍ چې کوم مقابله و هغې دوبۍ کې وګټله اوس هم چې هغه سره زمونږ کله رابطه وشي هغې وایي زه جیم کې یم هغې پراپر ټریننګ اخلي دلته هر قسمه فیسیلیټي شته خو دا فیسیلیټي چا پسې کور ته نه ځي دې فیسیلیټي به ته راځې هغه اوس که ماشوم په خپله راځي پلیر په خپله راځي پلار یې راولي ترې راولي صحیح دی چې څوک یې راولي تاسو دلته کې وکتل ماهور شهزاد اوس راغلی اوس مو سره لږ ساعت مخکې خبرې اترې وشوې یک کې یوازې جنۍ ده وړه جنۍ ده ایج نه ډېره وړه وه مونږ وې دا و چې ته اوور ایج یا داسې اندې ډېر وخت به گیم کړي خو لکه هغې وویل چې ما 3.5 کاله مخکې خپله دا لبه سټارټ کړې ده بیډمنټن ده نو محنت پکې نو الو به ته دې څیزونو ته وړاندې راځې که نه نو څنګه چې امیر خبره وکړه ملګرو چې لوبې په د انساني جسم دپاره ډېر ضروري دي او په ځای د دې چې موږ په موبایل په لاس کې والو یا چېرته کې غلطو خلکو سره کینو پاسو نو د هغې په ځای کو موږ ګراوند ته مخه وکړو او په ضروري نه چې همداسې ګراوند دي څنګه چې دلته دی د موږ په کلو کې هم ګراوندونه شته موږ په خپل ټایم کې هم په ګراوندونو کې لوبې کړي دي اوس د بده مرغه دا ده چې ګراوندونه کم شوي دي خو بیا هم دا نه ده چې په نشتي شته بیا هم شته نو موږ له پکار دي چې موږ خپل واړه لوبو طرف ته راولو لوبو نه منې کوو نه کو هغه کرکټ وي کو هاکي کو بیډمنټن وي کو هر قسم سپورټس وي نو موږ له پکار دي چې خپل ماشومان د لوبو طرف ته راغب کړو که څنګه امیر سلمان صاحب تاسو ته خو ما خبره وکړه یا به ماشوم خو خپله نشي راتلی ماشوم کې دومره عقل نی هغې خو که کلي کې گیم کوي نو په یره کوي وایي اوس به مې دادا راشي اوس به مې چاچا راشي منډې وخي جومات ته دې ځي سبق له دې ځي سکول دې وایي ټیوشن دې کوي هوم ورک دې کوي صحیح دی د کلیوالو ماشومانو نه سیوا د مور او پلار عزت اړو څوک کوي نه ٹھیک شو مور او پلار لم پکار دي چې دی وګوري چې د خپل زوی یا لور دی د لوبو کې د څه کې انټرست دی نو اوس په بیا مونږ کرکټ لور شو پلار یې کرکټ لګولي نو واړه به خامخا کرکټ ګوري دا بالکل صحیح خبره ده نو بس په سلمان صاحب یو په کرکټ به امیر سره یو خصوصي پروګرام کوم هغه به زو راولپنډي کرکټ سټیډیم ته هغې کې دننه به دا پروګرام کوو انشاءالله سپورټس حوالې سره به د امیر سره مخکې فیوچر کې پروګرامونه کوم انشاءالله ستاسو دپاره او دلته موږ راغلي وو ستاسو ته نور هم د سټیډیم هم ښیم او بار نه هم درته ښیم ځکه لایټ لو والا دی ماښامي ټایم دی نو ډېره مننه موږ سره اوسئ او د ویډیو نه خوندونه واخلئ
جی مرګرو امید کوم چې ویډیو بس تاسو خوښ شوي وي کو ویډیو مو خوښ شوي وي نو لایک بټن لازمي دباوه او چینل د سره سبسکرایب کې ډیره مننه ډیره مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته